کورنۍ چارو وزارت وایي هلمند کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د دې ویډیو د تر پای اوریدو لپاره زموږ سره مل پاتې شئ. د کورنۍ چارو وزارت وایي هلمند کې د هوایي او ځمکنۍ عملیاتو پر مهال وسلوال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې وزارت په وینا پر طالبانو درانه هوایي بریدونه دوی کړي چې په لړ کې یو اویا طالبان وژلي او زخمیان کړي دي. په ورته مهال د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي د تېرې شپې دا بریدونه د مرکز لښکرګاه اړوند باباجي همداراز په نادعلي او ناوې ولسوالیو کې شوي دي. خو بل لور ته وسلوال طالبان بیا وایي لا یې هم ملګري د هلمند په ناوې، نادعلي، باباجي، مالیګر، نهر سراج او ښاروالۍ سیمو کې پر خپلو نیول شویو ځایونو واکمن دي. حکومت داسې مهال طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي چې تېره شپه افغان حکومت په هلمند کې پیاوړي عملیات پیل کړل څو له طالبانو څخه سیمې بیرته ونیسي چې په دې ډلې په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي دي. مننه چې زموږ ویډیو مو تر پایه وکتله. د نورو ویډیو د اوریدو لپاره موږ تعقیب کړئ.